دا خبرونو د میربت خان صاحب تعارف ما تاسو سره وختي کړو کوم دوی سټیج ته راغلو چونکه دوی اجازه غواړي په دې وجه زه غواړم چې خپل د کانګرس ملګرو سره دوی تعارف وکړم. میربت خان هغه انسان دی چې ثوابه دې سره دوی تعلق دی لیکن په امریکا کې دوی ډېر زیات عمر تیر کو او د ټولو نه غټ خبره ده چې کوم پښتون امریکې ته ځي نو میربت خان هغه ته عزت ورکوي او زه خاص کر په دې شکرګزار یم چې پښتو د پاره د یعنی هلته کې ډېر لوی کار کوي او زموږ رساله باقاعده لولي کتابونه غواړي موږ سره ما لپاره هلته تقریبا 4 ځله ریسپشن یا هرکلی مال راکړ او د ایلینای سټیټ کم از کم 50 کسان پښتانه دلته کې 3-4 ځله انوایټ کړل هغوی غوښتل او ما سره متعارف کړل او دی هغوی هغوی ته چې د خبرې واورئ چې دی تاسو ته څه وایي نو دا هغه انسان دی چې د په امریکا کې پښتو راټینګه کړې ده او د پښتو خدمت کوي او د یو خدمت نه د مخ نه دی اړولی ما اولنی ټاپک هلته کوم هغې کې د پاکستان سیکرټري جنرل هم دی انوایټ کړه په خپله راغلی اولنی ټاپک هغې کوم دا و چې پښتو له خپل مقام ورکول پکار دی او بل دا و چې چونکې په امریکا کې کوم خلک اوسي یا بهر چې کوم خلک تللي دي اوسي هغوی په کورونو کې دننه پښتو بالکل هېره کړې ده د دوی مقصد دغه دی چې دا خلک پښتو هېره نه کړي په دې وجه چې کله زه لاړ شم دا 14 کاله زه یعنې پرلپسې لاړم او دوی دا کوشش وکړو چې ما وغواړي او دغه خلک راغواړي هغوی ته زه خبرې وکړم چې خدای ته وګورئ چې دا کوم بچي دلته پیدا شو دلته وي چې دوی به د خپلې ژبې د خپل ثقافت نه خبر نه شي دغه شی دوی په خپل سر باندې اخیستی دی زه دوی ته په دې باندې ډېر لوی شاباسي او دوی ته همت یعنې د دوی حوصله افزایي کوم چې انشاءالله کانګرس تاسو په ملا ولاړ دی زمونږ د اړخ نه چې څومره کیدی شي مونږ به هغه تاسو سره کوو او تاسو نه به انشاءالله مونږ دا توقع کوو چې څومره تاسو کیدی شي هغه مونږ سره وکړئ او ډېره مهرباني والسلام